ساقي جان یو کفر کړی دی، یو جرم یې کړی دی او ټول مولان خیرې کوي، خصوصا پیر مفتی ګوهر علي شاه صاحب وایي چې خدای پاکه د سپي په مرګ مړ کې او څوک د مسلمان زوی پسې ګوري چې لاړ شي یو خبره ولا ختمه کې مړي کی. نو راشي چې دا خبرې واورو کنه مفتی صاحب چې څه وایي. څوک هم داسې نشته د مسلمان زوی چې لاړ شي او دا سر ولا ډزې بازي کړي، دا سر ولا خور کړي، ختم کړي، مړي کړي. نو یو خو تا ده چې صاحبه ته چې د ساقي جان د مرګ پسې د یو مسلمان د زوی په تلاش کې نو صاحبه ستا خو خپل بچي نشته دی، خدای د دغې نعمت نه محرومه ساتلی. نو په خپله ولې ته مسلمان نه یې، ستا پلار مسلمان نه و، ستا مور مسلمان نه وه، ته خو هم د مسلمان بچی که نه، نو لاړ شه ته پسې لاړ شه، دا سعادت ته حاصل کړه که نه. ستا دا خبره لکه یو فتوی که نه، یو دې د هغه د مرګ پسې خلک تیار کړو. یا لکه ظالمه ته دې ته هم نه ګورې چې دا ساقي جان څوک دی، دغو زمونږ د یو عالم دین پسې خبره کړې ده، نو په کومه جذبه یې کړې ده، د چا دپاره یې کړې ده. زه د ساقي جان د هغې بیان په حق کې نه یم چې هغه مثال په توګه د شیخ ادریس صاحب پسې کړې دي خبرې، خو هغه چې په کومه جذبه کړې ده نو دغې جذبې ته سلام کوم، د ساقي جان دغې جذبې ته سلام کوم. څه وایي چې صبا ته چې د زورورو ستاینې کې، صفت کې، تعریف کې، نو ته د دغې منبر نه یوازې هغه ته نه وایي، ټولو علماو ته وایي چې بھائی د دې منبر نه زموږ په وطن کې بدامني ده، د بدامنۍ خلاف خبره وکړئ، بېروزګاري ده، غربت دی، د غربت او د بېروزګارۍ خلاف خبرې وکړئ. موږ چې څنګه بچی زلمی کېږي بار وطن ته تللی مسافر شوي، میندې خپلو بچو د لیدلو پسې مړې شوې، ښځې خپلو خاوندانو ته ړندې شوې او لوڼه خپلو پلرونو پسې ړندې شوې. دا ولې غربت دی؟ د غربت د وجې نه څومره سفید پوشه خلق خاندانونه دي چې د هغو زنانه خپل عزتونه خرڅوي، څومره خلق غلاګانې کوي، اجرتي قاتلان شو. دا ولې بېروزګاري دا غربت دی، بدامني ده. نو دا بدامني، غربت او بېروزګاري دا د خدای د طرف نه دي، دا د چا د طرف نه دي. نو بھائی یو دشمن په موږ باندې اړم دی او تاسو په دې خلکو کې شعور پیدا کړئ چې زموږ ریاست الحمدلله یو ریاست دی او طاقت دی. نو د هر ریاست دا ذمهواري ده چې خپل خلکو له امن ورکړي او روزګار ولا ورکړي او غربت ختم کړي. زموږ حکمرانان چې دي د هغوی د قیامته پورې د نسلونو غربت ختم شي، صرف 15 کاله حکومت وکړي او زموږ غربت نه ختمېږي. نو دا د الله د طرف نه غربت نه دی. د دې خلاف په څوک خبره کوي؟ نو ای علماو حضراتو تاسو خبرې وکړئ، تاسو چې فرعون او نمرود او حامان او قارون چې په زرګونو کاله شوي هغه یادوئ، نو دا اوس چې څوک دي د دې په مخ کې خبره وکړئ که نه، دې په دې مجبور کوي چې د خدای دوستانو بس کوي که نه، یا امن راکوي، روزګار راکوي. هغه په دې جذبه خبره کړې ده. نو دا مثال په طور تاسو د امن سندرې شروع کوئ، تاسو د ظالم خلاف اواز اوچت کوئ، نو څه چل به کېږي؟ ستاسو په دې خبرو په نتیجه کې بعد زموږ وطن کې امن راشي او غربت به ختم شي. نو خو ستاسو وطن دی که نه، ستاسو بچي به خوشحاله وي، تاسو هم په دې وطن کې که نه. نو ساقي جان په دې جذبه خبره کړې ده، هغه څه حتی که توهین نه دی کړی. نو تاسو پسې اوس پرون جمعه وه او په هر جومات کې پسې خیرې شوي دي، کنځل شوي دي، د رسول پاک صلی الله علیه وسلم په منبر ناست دي او ګوره خیرې کوي، کنځل کوي. دې پیر صاحب پسې چل وکړو، سړي تیاروي. ستا دا خبرې بس څومره خلکو اورېدلي او څومره ځوانانو به، څومره ځوانان، څومره زلمي بېوقوفه خلک هغې به تیار شوي چې زه دا سعادت زه حاصلوم. نو که چا دا حماقت وکړو او ساقي جان یې مړ کړو، نو څه چل به کېږي؟ د هغه په بدله کې به بیا هغه هلک هم مړي که نه. نو چې مړ شي د ساقي جان په قتل کې به دغه قاتل مړي که نه، چې مړ شي د هغې قاتل مور پلار خویندې وروڼه ښځه بچي به نه وي، په هغه به څوک نه خوږېږي. تاسو دا قام کوم طرف ته بیایئ؟ او تاسو خو هغه خبرې کوئ چې لکه رسول پاک صلی الله علیه وسلم د خپل د تره زوی قاتل او قاتله معاف کړي دي. تاسو خو دا خبرې وایي چې سلام اس پر कि जिसने बेकसों की दस्तगीरी की, सलाम उस पर कि जिसने गालियां सुनकर दुआएं दी. نو भाई ساقي جان خو تاسو ته کنځل نه دي کړي، نو که کنځلې ته کړي نو تاسو چې د کم پیغمبر د امتي دعوه کوئ که نه، تاسو دته خیرې هم مه کوئ، کنځل هم مه کوئ، وجنئ هم مه، دعا ورته وکئ. سلام اس پر कि जिसने गालियां सुनकर दुआएं दी، دعاګانې ورته وکئ. تاسو پسې خلق تیاروئ. او دا کم جرم دی؟ آیا دومره غټ جرم دی؟ یو عالم پیغمبر دی، دی خو د یو فرقې نماینده دی. عالم دین خو ته مونږ وایو که نه، دا د یو فرقې نماینده وي. او که تاسو ورته عالم دین وایي، دا نورو فرقو والا ورته نه وایي. هغه نه علم مني نه بزرګي مني. نو وروره خو په چا نیوکه وکړه یا چا د یو عالم پسې بد وي، تاسو به دا رویه اختیاروئ. نو زه حکومت ته دا خبره کوم، خپل د پښتونخوا حکومت ته، وزیر اعلی ته او ای جي صاحب ته، کور کمانډر صاحب ته، دې ته زه دا خواست کوم چې دې مفتي ګوهر علي شاه صاحب جرم وکړو، د قتل اقدام وکړو د چا؟ د ساقي جان، او خلق پسې تیار کړو او د خلاف دې مقدمه وشي. دا جرم دی، دا دهشتګردي ده.
د دهشتګردي وکړه د بل د قتلولو پسې خلق تیار کو نو بس ډېر راونیسئ په ده باندې مقدمه جوړه کړه. ساقي جان ته هم وایم چېرې ده پسې اف آی آر درج کړه او کله هم ساقي جان مړ شو نو اوس د دې وس نه یې دغه ور وشي او که فرض که ونه شو نو خو ساقي جان ته چا څه وي او مړ شو نو ذمهوار به هم دی، ځکه چې ساقي جان هغه جرم نه دی کړی د کوم په بدله کې چې د کوم په نتیجه کې چې هغه له د مرګ سزا ورکړی شو. د مرګ سزا به ورته نه ورکړي، ریاست به ورکړي. خو چې هغه داسې جرم کړی، داسې ظلم یې کړی ساقي جان، نو زه حکومت ته یم چې بهیکو هغه جرم کړی راونیسئ او چې څومره د هغه سزا جوړېږي هغه سزا وله ورکړئ، او که نه یې کړی او دا خلک پسې لګیا او د هغه د وژنلو کوشش کوي نو بیا د دې د رانیولو خبره وکړئ چې دې ته پوله واچوئ، دې ته برید وکړئ